السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یو ځل بیا اتا چې ته ولاړ دی د خپل افغانانو سره د بیوزلو افغانانو سره څه مشکل لري تاسو ته به هم معلومي. هر یو بوشکه په لاس او کور ته اوبه راچلئ. دلته 12 تقریبا 15 کوره پورې اوسېږي چې ومې کتل اوبه نه لري د صحیح اوبو ساه. موږ تاسو په کورونو کې یخې اوبه ګرمې اوبه لرو. نو دوی پر موږ تاسو حق لري. زه هر وخت ویم او بیا هم ویم وایي ژوندون تېروي د ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. دا ماشومه جنۍ نه مې پوښتنه وکړه اوبه د کوم ځای نه راوړې؟ بچې اوبه د کوم ځای نه راوړې؟ کوم هلته ده کوم ځای کې ده؟ درېیمې کوڅې نه راوړئ. 10 بوشکې راوړئ. د 10 بوشکې چېرته راوړی شي بچی؟ سخته نه ده. نو هر یو داسې مشکل لري. څه به وکړو ماما جانه؟ دا زموږ د افغانانو ژوند دی. یو غریبۍ او ناچارۍ افغانان او کړېدلي ځورېدلي ولس د دوی دا کالو ته د دوی دا چهرې ته سړی وګوري دا د غربت څپېڼې وهلي دي. خو څه وکړو؟ دا زموږ افغان ماما دی او دا ګرد چاپېره چې راټول دي دا همسایهګان دي. دا ټول مشکل لري. دا مشکل به په شریکه سره حل کوو. ماما څه ستونزه لرئ تاسو؟ سیبه د بورې ستونزه لرو. نه یې پاکستان هغه کورونه مفاد نه وي دا چړې مړې ځانه تاو کړي ترپالونه آبادي مطلب دغه شان بور حالات کې ده. اوبو دې د تقریب ماشومان د مکتب نه پاتې مکتب نه ډېږو په دې خاطر باندې چې اوبه راشرئ کور ته او زنانه خو نشي راتلی. موږ په خپله سړي کارونو ته ځو دیاړۍ ته ځو. ماشومان د مکتب نه ایستي دي سبقونه نه هم ایستي دي. غټ مشکل سره مخامخ یو. ماما ته ولې داسې مایوسه شولې؟ تکلیف راته ډېر زیات دی صاحبه که نه. دغه موږ دیاړۍ له لاړ شو که دا اوبه راوړو زنانو ته ښه دا کورونه هم دغه جوړ نه دي. بوره حالات کې خراب دي. څوک په افغانستان خو هم دغه شان بېوزلي ده. د هر یو حالات بوړ دی. ته زما د ماما خبرې تاسو واورېدلې دی چې په ډک زړه یې ډک کېږي چې بچي مې لېږم اوبو ته او مکتب ترې نه پاتې. خفه کېږه ماما جانه دا کار به وشي انشاءالله چې ماما خپل بچو ته جاړي چې زما بچي د تعلیم نه پاتې شو په اوبه پرې راچلو. خو څه وکړو؟ وبه شي ماما جانه. نو بیا هم په تاسو غږ کوم قدرمنو عزتمندو خویندو ورونو مسلمانانو راځئ که څوک غواړي دا صدقه کې برخه والي د دې کورنیو دپاره د صحیح اوبو. صدقه جاریه ده بهترینه صدقه ده. کل نفس ذائقة الموت. مرګ به سکو یو کرتې نه یو کرتې هغه که هر وخت راغی راځي به د مرګ سکه به کوو د دې نه خلاصون نه لرو. نو بیا هم تاسو وایم که دې صدقه کې څوک برخه اخلي زموږ شماره تاسو په سکرین ښکاري راځئ د دې کورنۍ سره مرسته وکړو. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت